کیږي دا حق دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي هو. بیا ورته وایي چې آیا ته الله په حق سره رسول را لېږلی یې؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي هو. دې صحابي سوال ته ګوري، وروسته کوم سوال جوړ کړي. نو ای پیغمبره چې دا دین حق دی، دا اسلام حق دی او ته حق یې او دا مسلمانان پر حق لار باندې روان دي، نو بیا دا دومره مشکلات ولې پر مسلمانانو باندې راځي؟ د دې وجه څه ده؟ جالب سوال دی. اوس د دې ځواب که زه تاسو ته په خبرو درکړم، کېدای شي ډېر وخت ونیسي چې زه ستاسو ذهن در خلاص نه کړم. د الله رسول یو صحابي ته وایي توره راکړه. صحابي سره توره اخلي، توره پورته کوي، دا څه شته؟ توره ده. د دې حقیقت څه شو؟ یا رسول الله ساده وسپنه وه. هغه صحابي ته وایي چا چې د الله پر رسول باندې سوال کړی دی، هغه ته وایي چې د دې حقیقت یوه وسپنه وه، ولې دا تشریح کړه چې د دې څخه توره څنګه جوړه شوه. ما درته وویل که چېرې د دې سوال ځواب په خبرو باندې وي، کېدای شي ډېر وخت واخلي چې سر خلاص نه شي. خو د الله رسول عجیب جواب ورکوي. هغه صحابي توره واخیستل او ودرېدی. دا یوه د اوسپنې ټوټه وه. بیا ترکان، تاسو بیا غالبا ترکان ګورئ، آهنګر، دې واخیسته په اور کې یې سره کړل او بیا په هغه سوټکان دي یا چیشت دي په هغو باندې وټکول د څو وارې په اور کې د پخېدو او ټکولو وروسته یوه داسې توره جن جوړه سول چې هغه د اسلام په معرکه کې فاتحه توره او د اسلام مدافعه توره او د اسلام ته پرمختګ ورکوونکې توره جن جوړېږي. دې صحابي دا تشریح وکړه. د الله رسول ورته وایي مسلمان د یوې اوسپنې د ټوټې په حیث دی. که ستونزې او مشکلات پر دې مسلمان باندې را نه شي، دی په دې ستونزو کې په مشکلاتو کې ونه ټکول شي، نو د ده څه به یوه داسې توره چې هغه توره د اسلام دفاع کوي او اسلام ته کامیابي وربخښي، داسې توره به څنګه جوړه شي؟ آیا په یوه ساده اوسپنه جنګ کېږي؟ نه کېږي. نو هغه مبارزه